لا تحقرن من المعروف شیئا. د دواړو جهانو سردار فرمای صلی الله علیه وسلم مبارک، هیڅ یوې نیکۍ ته خوای کاغه د لارې نه یو زرناکه شی لکه توکرې، ازغۍ، لرګۍ، میخ د دې ایسته کول، یو مسلمان ته سلام ویل دا سپک او وړوکی کار مه ګڼئ. چې دا نو چیش دی؟ علما لیکي انسان شیطان په دوه قسمه دوکه کوي. یو انسان ته وایي هغه نه امیده کوي ولا تقنطوا من رحمت الله. رب العزت په خپل کلام کې څه فرمایي؟ د انسان ته دا په سوچ کې راشي چې یاره ته خو مغرور یې، متکبر یې، تو خو سود کوي، تو خو پلان کوي، تو خو پلان کوي. نو دا کشنی کشنی نیکۍ چې ته کوې دا تا ته څه پیدا کوي؟ هیڅ کله هم داسې نه ده. لوی اور په کشنی باکس باندې بلیږي، د باکس په یوې خاشې باندې بلیږي. دغه شانتې نیکي هم ده. دغه نیکي به د دې سبب سي چې ته د خدای و دربار ته راکش کول سي. ولې موږ تاسو چې جومات او مسجد ته ورځو نه وایو چې ای الله ته په ما باندې د خپل رحمت دروازې راخلاصې کړي، اللهم افتح لي ابواب رحمتک، دروازې د رحمتو. نو که د دې یوې نیکۍ د جومات د ورتګه څه پر تا باندې د الله د رحمتو دروازې راخلاصې سوې، په خدای توبه به ستا په نصیبي، زړه به ستا اسانه سي، مثال نرم به سي، ژاړې به ته، پرهیزګاري به په تا کې راسي. ولې تاسو نه دي اورېدلي لا حول ولا قوة الا بالله؟ د نیکۍ توفیق چې الله درله درنه کړي هېڅوک یې نشي کولی، او نه د بدۍ څه حفاظت د انسان په خپل وس او طاقت دی. هر انسان په خپل کوشش مکلف دی. دغه شانتي د شیطان زموږ تیزلی دشمن د انسان په دویمه طریقه، په دې طریقه غرقوي، تباه کوي، د لارې اړوي، دوکه کوي چې یاره تو خو غټ غټ کارونه کوې، تو خو جهادیار یې، تو خو علمیار یې، تو خو تبلیغي یې، تو خو حاجي یې، تو خو طوافونه کوې، عمرې راوړې. نو سړی تالی د دې چې ته په ګل خان ته په کلي کې سلام ووایه، څه تېرېږه پرېږده، دا کشني کشني نیکۍ پرېږده. نه، تاریخ پورته کوي. وی ګورئ بزرګان ټول عمر یې په نیکۍ کې تیر کړی دی، لیکن پر یو ادنا عمل باندې الله پاک بخښه ورته کړې ده. لکه سلطان بایزید بستامي ته الله پاک ورته څه دور تل چې الله وی ما چې خپلو عملو ته وکتل هر عمل راته عیبجن عیبجن ښکاره سو، خو زه چلو وی ما ورته ویل چې الله توحید مې دله راوړی دی، پر ستا ایمان، ستا عقیده. ول نو بیا هغه شپه در یاده کړه، کومه شپه؟ د شپې چې دي دغه وچښلې شیدې خستن چې ویده کېدې، شپې ناجوړه وې. قریبانو پوښتنه در څه وکړه چې خیر درد وي، برای مې شیدې وچښلې، هغو په نس را درد کوي. دا په دنیا کې چې څه پېښېږي دا کارونه د چا دي؟ ته یې څنګه شیدو ته نسبت وکړې؟ وایي زه نور چوپ سوم چې یا الله چې د توحید نیم دغه حال دی، منځونه خو نه مو شروع وي، بیا زموږ دي منځونه. وی الله پاک راته وویل چې بخښم دي، خو پوهېږي چې په کوم عمل هغه د یخ په شپه کې چې دي د پښې چونګوټی یا بچی دا د یخه څه بچاو کړی په خپله بستره کې د یخ چې راووتلی هغه د یخه کپی دی. اوس نو ټول عمر یوې خوا ته زندګي په طاعت او بزرګي کې تېرول، تسبیح په لاس کې. وی سبحه در کف څنګه شعر توبه بر لب دل پر اشوقی گناه این معصیت را خندمی آید بر استغفار موتا. دا زما ستا لپاره وایي، لیکن دې د خدای نیکانو بندګانو ټول عمر په دغه تسبیحو کې تیر کړي، ټول عمر یې په نیکۍ کې تیر کړي. نو د یوې طرف ته هغه ټول عمر نه، د یوې نیکۍ هغه درته لاس ورکوي چې د خدای د بخښ سبب ګرځي. زبیده خاتون یو لوی نهر کښلی، مرګ وروسته چا په خوب کې ولید څه وشو؟ وی الله پاک راته وفرمیل چې زبیدې څه دې کړي دي؟ وی ما ورته چې الله دا نهر مې وکړي. وی الله پاک راته وویل نهر به ته خود کاري نه، خو مال در سره و، دولت در سره، واک مې در کړی، خو یې بیا بخښ راته وکړه. بخښ یې په څه راته وکړه؟ د اذان پر ادب باندې. نو نهر لوی نیکي ده که د اذان د ادب دپاره چې سر یې پټ کړی. دا رنګه نور بزرګان چې راواخلي وی ګوري، تاسو به حیران ورته پاته سئ. له دې وجې خو علما فرمایي هیڅ یوه نیکي مه پرېږده، دې ته مه ګوره چې لویه ده که غټه ده. دوه حکمته کې پکښې کې ده.
په دې ته خبر نه یې په کومه چې د خدای بخښي چې خدای وبخښلې هغه دې در حج هغه نیکي بالا ده هغه نیکي به یې کشنوټې ده هېڅکله نه ده. او دویم دې ته هم پام کوه هېڅ یوه بدي مه کوه ځکه چې په دې باندې الله علم لري چې کومه بدي ستا دپاره سبب د رانیولو کېږي کومه بدي چې خدای پاک در څه په ناراضه سو او الله رب العزت ته په راونیولې در څه په خفه سولو ښه دې در کبرم بلا دغه دې ترارځ له دې وجې نیکي کول او بدې څه سم بچول ځکه خو د دواړو جهانو سردار فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا لا تحقرن سپکې مه ګڼئ کم یې مه ګڼئ حبش یې مه ګڼئ هېڅ یوه نیکي بس چې نیکي کوئ سلام چاته السلام علیکم تا ته یې خدای ثواب درکوي خدای به نیکبخته تا ځان ته دعا وکړ تا د خدای ذکر وکړ تا سنت را ژوندی کړ تا د اسلام شعار ادا کړي ته مسلمان یې ستا د کړو پوښتنه خدای کوي ستا څه دا پوښتنه نه کوي چې ستا همسایه څه کول د هغو څه خپله پوښتنه کېږي. له دې وجې دوستانو تقي صاحب دامت برکاتهم العالیه یو کتاب لیکلی دی د هغه کتاب څو کس هغه اسانه نیکۍ یې پکې راجمع کړي دي زه غواړم چې دا ستاسو سره شریک کړم. نو اول تمهید کې دا یو څو خبرې لیکلي دي چې انسان خو الله رب العزت د دې لپاره پیدا کړی دی د ده پاره د یو څو شپې ژوند په دې دنیا کې ورکړي پیدا یې کړي راځوان یې کړي د عقل د راتللو نه وروسته دی په دې دنیا کې د دې لپاره استول شوی دی چې د آخرت لپاره یو څه سرمایه جمع کړي یو څه توشه جمع کړي یو څه نیکۍ وګټي آخرت کې په دې باندې د ټولې دنیا اتفاق دی یو ملحد زندیق یو بدبخته د دې څه انکار نشي کولی چې زه به مرم په خدای که انکار چې کولی شي ورسي په ټوله دنیا وګرځېږي یو سړی و نو باچا پوښتنه ځینې کړې وه چې صاحب د مځکې مابینځ کمی و دی ولې ده ورته وویلم چې یاره دا خو دونه دې پوښتنه ده چې زما دا خچرې ته معلومه ده هغه ورته ویل څنګه په دې ټیم کې خچرې بولې کړي دي ورته ویل دا د مځکې مابینځ دی ته څه پوه شوې باچا که پتا کې زور یې راواره تناو او ګچې او اندازه یې دوستانو که په چا کې زور یې ولاړ سي پښتون څه د عرب څه د سرمایهدار څه د کافر څه د ملحق څه د ورسیانو څه د تورو څه د سپینو څه تپوس دې وکړي او ته مرګ شته د مرګ څه انکار هېڅ څوک نشي کولی. نو عزیزانو زموږ ستاسو عقیده دا د مرګ وروسته پر یو څه ده که نه ده چې دا د دغه یو څو شپو ژوند زموږ ته اصلي مقصد دا دی چې الله پاک موږ ته یې راکړي چې موږ د آخرت لپاره یو څه سرمایه کې جوړه کړو خو په بلا خلکو دغسې تېرېږي عجبه وانتیکه دا ډېره ده نااشنا او د تعجب خبره دا ډېره ده چې دغه ما او تا به سهاره څه لمون په خوله نیسو دردا الله یې ماښام در بیده کېدو پرې زما ټلیفون به هم په دغه لغه کې ستا ټلیفون ستا سترګې ستا خوله زما هر څه و دې ته متوجه چې د دنیا د یو څو شپې ژوند څنګه سم کړو څنګه وسایي ځان را پیدا کړم څنګه اسرات ځان را پیدا کړم څنګه مزي د چورچو ژوند ځان نه برابر کړم څنګه منظر وکړم څنګه پکنیک وکړم که دغسې نه ده خو دې ته انسان پام نه کوي چې د مرګ وروسته بیا سره ته پیښیږي حال دا چې موږ دلته خدای د دې لپاره پیدا کړي چې موږ د هغه ژوند لپاره یو څه وکړو. نو د دې لپاره دوستانو هغه نیکۍ کم سي انسان خو ضرور باید وکړي چې هغه نیکۍ هېڅ کم مشقت نه وي کې پکښې کې په لږ توجه باندې انسان لویه سرمایه د آخرت برابرولی شي هېڅ کم تکلیف کې پکښې کې نه وي که تکلیف کې پکښې کې د دې تکلیف دی مثال دا 1000 روپۍ چې ستا بیا وروسته یو نه پکې پکښې کې د 1000 روپۍ لپاره خلک ستړیا نه وړي نو دوستانو اصل کې خو یو مقصد دا دی لیکن پر موږ ته پر ډیرو غافلو انسانانو داسې تېرېږي چې غم د دنیا را سره دی ډېر کم د خدای بندګان به داسې چې هغو سره دا غم هم ورسره وي چې زه د آخرت لپاره یو څه جوړ کړم ځکه خو د ملایانو په دې نفسونه وختل چې هغه خلکو ذکر کوي هغه خلکو دغه بس ټیمه تېروي هغه خلکو د یو څه وکړي او دی موږ په خپله د پیل په غوږ کې موږ بیده یو
ځکه خو حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، خلک اوس ویده دي د غفلت په خوب ویده دي. کله چې مړ شوې وروسته به دې سترګې خلاصې د دې خوب بیا راپاڅي او دا زندګي به بیا خوب انسان ته معلومیږي. الله خدای دې موږ پوه کړي. نو دوستانو اسلام چې کومې طریقې کوم د ثواب ګټلو کوم د خدای د راضي کولو طریقې موږ ته راښولي دي هغه هېڅ مشکل نه دي، بلکې که انسان هغه طریقې اختیار کړي د انسان به دا فطرت وجوړ شي. او اصل کې د انسان فطرت هم دا دی، خو شیطان ظالم د دنیا دا ظالم شپې ورځې انسان و درواغو ته واچي، انسان و نورو دوکو و نورو کیسو ته واچي. لیکن یوه دا کمزوري د انسانانو په ذهن کې کښېنستلې دغه دا وایي چې یاره په اسلام باندې عمل کول خو نو ډېر ګران دي. هېڅکله نه. تاسو د دنیا په لذتو کې وګورئ، په پیدو کې وګورئ، د دنیا په عیش و په آرام کې وګورئ چې د هغو لپاره خلک کوشش کوي، هغه کوشش بیا تکلیف هم نه ګڼي، خولي پر ځڅېږي تکلیف یې ګڼي. دغه وجه د ځانو چې موږ د آخرت واغه دغه ته په دې سترګې نه دي کتلي، زر په موږ ته بلا پر بولو. اول حالن کې د اسلامي احکام دا څه مشکل نه دي. دویم که چېرته هغه طرف ته یو طرف ته مشکل وي نو دویم طرف ته د الله پاک مدد هم د انسان سره وي، دریم طرف ته هغه د آخرت او د دنیا د دواړو د جوړېدو سبب ګرځي. دریم طرف ته دا خبره ده چې د دنیا د دې لږ شپو دپاره ته تکلیف وړې خولې پر ځان څه هغه د ابدي ژوند دی. نو دغه لپاره یو څه تکلیف نه دي کول پکار چې ته یو لس سپارې قرآن شریف ووایه، چې ته ذکر و اذکارو کې د رابسیاتو خبرو. هر انسان د روزي د ګټلو لپاره څونه تکلیف کوي، په تکلیف سي روزي بیا د ته پیسې ملاویږي، بیا به د ته یو څه خوراک ډوډۍ ملاویږي. خلک د شپې چوکیداري کوي ټوله شپه ویښ پاته کېږي. بیا په احکامو کې د اسلام بعضې دی دي چې یو څه تکلیف به خامخا غواړي، لکه حج دی چې بعضې خو دی دي چې په لږ فکر باندې په والله سره رسېږي، لکه ذکر و اذکار دی، دعا دی، شنیت دی، سلام دی، نه ادب دی او پلان دی او پلان. نو دلته په دغه روان مجلس کې بیا هغه نیکۍ درته ښیم چې هغه په لږ فکر باندې کېږي، په لږ فکر باندې. بس تاسو دعا کوئ چې الله پاک دې موږ ته د خپل دین د خدمت توفیق را نصیب کړي. دوستانو نو موږ هم څو ورځې سره مصروف هم یقیني وو او باور و یقین وکړي څه مریض هم وم د دغه دوو سببو د وجې چې هلته به خلاص وم د مریضي پسې راچوکم، بیا چې بیا به مې کتل بیا به دا د دنیا شغلونه دي کیسې دي. نو په دغه کار څه سره اخته وو انشاءالله دغه به درته ښیم، دغه چې کومې نیکۍ دي چې تاسو په خپل عملنامه کې ورسره جمع کړئ، ورسره یو ځای کړئ. صحابه کرام داسې ول چې دوی ته به کوم کار معلوم سو چې دا کار د خدای د رضا دی، بس هغه دی شروع کوئ. او کله به چې به دا کار وروسته ورته معلوم سو دوی به ډېر تعصب او افسوس کوئ چې کاش دا خو وختي موږ ته معلوم سوی وی. هغه داسې حریص ول چې د آخرت لپاره څه جمع کړي، دنیا یې ورانول او په یقیني معنا باندې هغو آخرت آباد کړی، هغه د آخرت غم ورسره و. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.